د بالمازه سړي سزاګانې انتهایی سخت سزاګانې د بالمازه انسان. یو د حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنہ ویل د بالمازه کس ته پاره چې الله په جهنم کې کومه کنده تیاره کړې ده دغه د جهنم دغه کندې نه ورځ کې جهنم فنا غواړي الله د جهنم دی کندې نه فنا راکا او دی له به بالمازه سړی ورځي چې مونځ نه کوي تمام جهنم د هغې کندې نه فنا غواړي په کومه کنده کې چې بالمازه اوسیږي او کومې کندې له چې بالمازه ورځي. بالمازه سړی چې مړ کېږي دا به ذلیله مړ کېږي. بالمازه چې مړ کېږي دا به وږی مړ کېږي. بالمازه چې مړ کېږي دا به تږی مړ کېږي. ولو کانه کو د تمام دنیا د سمندرونو اوبه راوالي او په دې بالمازه په دقه وخت کې وڅکي خدا چې بیا مړ کېږي خوله به یې وچوي. دا به د یو ذلت سره مخامخ وي. دا به د یو حقارت سره مخامخ وي. دا به د یو ناامیدۍ سره مخامخ وي چې کله سړی بالمازه دی او مونځ نه کوي او دس نه کوي. الله دې سره زما موږ ټول مونځګزاره تقواداره دینداره پرهیزګاره جوړ کړي. د مفتي خان آغا هاشمي صاحب د هر قسمه بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره لایک او سبسکرایب کړئ.